د خپل مور او پلار سره د احسان په باب یو په زړه پورې لنډه واقعه او همدارنګه یو دا ضروري پیغام در سره شریکوم چې څنګه کېدلی شي چې زموږ او ستاسو په ټولنه او په کورو کې داسې خوشحالي راسي چې پلار دې له زوی نه خوشحاله او زوی دې له پلار نه او ټول قریبان یو له بل نه خوشحالي. دا یو ضروري پیغام الله تعالی دې زموږ او ستاسو د ټولو لپاره د پام او فکر او د توجه وړ وګرځي. دا به در سره شریکوم انشاءالله. اول تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ زما ګرانو عزتمندورونو چې د الله تعالی نه راوروسته په انسان باندې چې څوک هم زیات حق لري په ټولو انسانانو کې هغه رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک دی. له هغه نه راوروسته چې بیا در ټولو زیات حق په انسان باندې څوک لري هغه د انسان خپل مور او پلار دی. ولو که دغه مور او پلار هغه ښه وي که بد وي خو په اولاد باندې هغه ډیر زیات حق لري. دا داسې مسلمه خبره ده چې هر څوک یې مني. اوس تاسو راسئ اول هغه واقع ته. یو بزرګ وایي زه د خپلې مور یا د پلار پوښتنې ته روان ولم، وایي لاره مې په سمندر وله، نو رالم هلته مې اودس تازه کوي، د ماپښین د لمانځه ټیم دی یا د مازدیګر د لمانځه ټیم، نو زه به پر دې باندې بیا په کښتۍ کې وراوړم یا به زه بیا په یو شي باندې وراوړم، بیا به د خیره سره یا پر پله یا پر بل دغسې اسبابو کې بیا به زه د خپل کلي او در کوره او در د یاره پرې رسېږم یا د مور و پلاره پرې ورسېږم. وایي اچانک داسې وسول چې زه دلته پر دې غاړه باندې د اوبو ناست یم او اودس تازه کوم. په دې نه یم خبر چې لاندې دا د اوبو دا کم سایډ چې زه ناست یم دا پاڼ دی او لاندې حصه یې اوبو کښلې ده، دا د نړېدلو د خطرې سره مخامخ دی. هماغه ولو چې دا پاڼ وروښکېدی او زه لاندې په اوبو کې گذار شم. او یو بل داسې اوبه نه وې چې یو څوک دې کې ولویږي او بیا دې ځینې خلاص شي، چې څوک هم د سمندر دغه رود دی نهر ته ورلوېدلی دی هغه د هغې خوا سوی دی، بیا چا څوک نه دی لیدلی. وایي کله چې ورولوېدم نو اوبو زم په مخه کړم، زما بیا اوبازي هم نه وایي زده او بس هماغه ولو چې په 2-3 غوټو باندې د اوبو تل ته ورسېدلم. سر مې را باندې ګرځېدی، نور مې خپل اختیار هم له لاسه ورکړی. وایي واجبه و اچانک دا وسوله چې لاس مې ولیدی، هغه لاس زه یې تر لاس ونیولم یا یې تر غاړه ونیولم یا یې تر پښه ونیولم، راکشه کړم هماغه ځای له راوستلم په دې اوبو کې چې کم ځای کې د راختلو امکان ولو، هلته ټالۍ بس راوختم. وایي ډېر حیران پاته سولم، دومره حیران پاته سوم ما خو خپل مرګ یقیني په خپلو سترګو ولیدی، یقیني، خو دې ته حیران پاته سولم چې دا لاس او دا څنګه کیسه وله. دا بزرګ وی بیا مې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک هغه وینا را یاده سوله چې اوهو یو سړی له ملک الموت راغلی و، جبریل علیه السلام، خو دې سړي د خپل مور او پلار سره نیکي کوله، د هغه مور او پلار نیکي را مخکې سوله، هماغه ولو چې دغه سړي ملک الموت دغه سړي نه بیا واپس ولاړی. دا واقعه په روایتو کې ذکر د رسول الله مبارک ذکر کړی ده. د مور او پلار سره احسان را مخکې سلو، دغه سړي په عمر کې الله پاک برکت ورته واچوي، عمر یې چې 1000 کاله و نو 1500 کاله سو، عمر یې چې 80 کاله و 80 کاله سو. مثال هغه اسرائیل علیه السلام ملک الموت برته واپس ولاړی. رسول الله مبارک هم په خپل مبارکو ارشاداتو کې فرمایي که چیرته تاسو غواړئ چې په رزق او روزي کې مې برکت سي او که تاسو غواړئ چې عمر مې دراسي، دا قدمونه او دا پلونه د قدمونه مې تر ډیره وخته په دې ځمکه کې پاته سي، نو تاسو څه کارونه کوئ؟ د خپلو قریبانو سره وسیله رحمي کوئ، قرابت ورسره پالئ. په قریبانو کې در ټولو زیات حق هغه مور او پلار په انسان لري. له یو چا سره هم چې سړی ښه کوي نو
پکار د کې د نورو سره کې نه کوي چې د خپل اولاد دغه د خپل مور پلار سره شو کې. او بل علما فرمایي ک نیکی انسان کوي دغه نیکی د دې سبب ګرځي چې الله پاک تعالی په عمر کې برکت واچي او در ډیره وخت انسان په ځمکه کې پاتې شي او ته قوي سي. مثال د مال په لحاظ، د جسم او د بدن په لحاظ، د اولاد په لحاظ. ځکه کوم درخت چې نه په پیدا رسیږي هغه لا خلکو ته محبوب وي. نو په کتابو کې داسې راځي که ستا پیدا د خدای مخلوق ته رسېدله خدای تعالی به تا ته ډېر عمر درله درکړي. موږ بې خیره خلک یو غالبا، ورځ تر بلې زموږ ستاسو هغه صحت د منځه ځي، واک قدرت مې د منځه ځي، کیسې ګرځېدله ګډوډېږي. ګرانو عزتمندو ورونو راځم خپله مقصدي خبرې ته. نو هغه بزرګ وایي زه پوه شولم چې هو دا د قدرت هغه کرشمه وله چې زما د مور او پلار، چونکې زه د دې خپل مور پوښتنې ته روان یم، د پلار پوښتنې ته روان یم، د هغه سره د احسان کولو لپاره روان یم، د همهغه په سبب الله پاک زنون د مرګ د خولې څخه ګواکې راخلاص کړ. د یو بزرګ واقعه ما تاسو ته بیان کړې وه. نو استاد د حدیث نو یو ځل استاد شاګردان ورته وایي استاد صاحب هغه ورته قربان وایي ماخستن مې په خوب کې لیدلی. وایي څنګه دې لیدلم؟ وایي په ژبې پسې دې ملغلرې ځړېدلې، ناشوده ډول، جنت کې مې لیدلې، په داسې حال کې مې لیدلې، په داسې حال کې ناولده ډول چې په ژبې پسې دې ملغلرې ځړېدلې. وایي د دغه بزرګ او عالم یو سپین سرې مور وله، نو هغه به بیا دی به ورته انتظار یا به هغه مثال کور ته انتظار و، دی به ناوخته راتلي سبقان چې به خلاص د مور سره بې خبرې کولې. یو ځل راغلی چې مور یې ویده سوې ده، نو دا خپل ږیره راواخیستله، د هغو په پښو پسې ورومرشله، د دې د وجې چې خدای تعالی راسره راضي سي. نو ځکه هغه بیا خوب کې هغه خپلو شاګردانو داسې لیدلی وو، یو سړی ولو ډېر سخت مریض و، د مور او د پلار پښې ته مینځلې ولې، مور یې ژوندی پلار ژوندی، دغه پښې یې مینځلې وې، لا علاجه مریض چې الله پاک د هغو په سبب باندې ښه کړی و. نو زما در ټولو مقصدي خبره دا د زما ګرانو عزتمند ورونو د خدای کلام او د نبی کریم علیه السلام احادیثو او د اسلام هدایاتو ته چې انسان وګوري، مور پلار که شوی او که بد وي، د مور پلار سره احسان کول د وجوب درجه لري. او انسان که دلته ماحول او ټولنې او ټبر او خاندان او د افرادو انسانانو ته راسي، نو انسان عقلا دا ورته وایي چې بابا په دې ټول دنیا کې پر تا زیات حق دغه مور پلار لري، ځکه دنیا ته په وجود کې هم د ستا سبب او ذریعه ګرځېدلی دي. او دغه رقم ځکه د دې سبب نه چې همدغه کشنۍ د مور پلار راغټ کې راوې پالي، نو تاسو بیا یو حیوان ته وګورئ، که هغه سپی وي، که هغه وزه وي، هغه که سیرلی وي، هغه که خر بیا د بید ماپ وي، هغه وي چې ته ورسره ښه کوې، نو هغه سپی هم بیا تا ته خوله نه درچي. نو عزیزانو هغه زوري پیغام بیا په دې دی چې مثال عقل هم دا وایي چې د مور پلار سره ته ښه کوه. نو زوري پیغام اوس د دې اول خو مې دا درته ویله چې د مور پلار سره احسان کول در ټولو زیات ښه د عمل ثواب عمل دی، د خدای د رضا عمل دی. د خدای رضا د مور پلار په رضا کې پرته ده. یوه پلای په نظر د رحمت و مخ ته کتل د حج او د عمرې ثواب لري. خو دویم ټکي ته وګورئ، د خبرې دویم روخه ولې د پښتنو په کورو کې یا د ډېرو پښتني سیمو کې بالاخره مور پلار سره په جنګي، پلار زوی سره په جنګي، مثال دغه شانتي ورور په سره په جنګي، دغه ستړیاوې د کومې خوا راځي؟ د دې ستړیاو هغه اصل مسله درته ښیم. زما ګرانو عزتمند ورونو، علما لیکي بچی چې کله ماشوم وي چې د 7 کال وي، نو هلته ته هغو ته پوره مینه ورکړه. که ستا یو څه ماتم کړي، چپایم کړي، تاوان او نقصان هم درته ورسي، شي ته ورم ورکړي، په مینه او په محبت او په جار و قربان په ډېره مینه باندې هغه سنبالوه. کله چې د 7 کالو نه راتیر سي، بیا تر 14 کالو پورې، در 14 کالو پورې په دې ټیم کې د تربیت او د پرورش اصلي مکشر رسول الله په لمانځه امر کوي، مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو هغه په لمانځه باندې امر کړی او تاسو د خیر سره په لمانځه باندې چې د 10 کالو سوي وهي هم، نو دغه رقم المنځ، قرآن، دینی تعلیم، ادب، د یو چا مخ ته کښېنستل، دا ټول په دې کې روښایست. ګورئ په دې کې بیا موږ څه ورخ وړی، موږ کشني غریبان وهو، او چې کله بیا راغټ سي هغه د 14 کالو سي، بیا مور پلار په هغه باندې غږ نه کوي، بیا په هم نور ته کوي چې چیرې کښېنې. بیا علما څه وایي، کله چې د 14 کالو پورې راورسېدی، د هغه برېت او ږیره راغله، بیا د هغه هلک د 18 څه وواتئ، بیا د خیر سره څه چمپه کوه،
بیا دغه هلک د دې سره مثال مشوره، د دې زړه رانیول، د دې تعریف کول، دې ته شابوشي ورکول، دې ته په یو جارو قربان ویل، په ښه نوم رابلل او دې ته احترام، مثال دا ته د قدر په سترګه در څه ټیمه پورې د دې 14 کالو څخه بیا در 21 کالو پورې چې کله د 21 کالو سو د 22 کالو سو بیا دغه هلک دغه ستا زوی که ستا زوی هم دی دا نون هغه کشنی بیا نه دی، دا بیا نون هغه د 14 کالو هلک هم نه دی، دا بیا نون بیا هغه دا بیا نون داسې دی لکه ستا یو همسایه، لکه ستا یو فرد، بېشکه د پلاروالي درجه پر خپل ځای، د مشر ورور درجه پر خپل ځای، لیکن دا اوس هم د غټ سلو نو اوس د ده سره یو د یو بهترین دوست په شان ژوند کول، د خاطرو باندې ژوند ورسره کول. د 14 کالو را وروسته باید په دې باندې د انسان تربیت شروع سي، د وهلو د بدو وینا کولو سي انسان باید ځان وګوري. اکثره پلارونه هغه خپل اولاد ډیر ذلیله کوي، همدغه ذلالت بالاخره د دې وجه وګرځي چې دا پلار او د زوی په مابینځ کې نفرت راسي، هغه لرېوالی راسي، بالکل خاطر د مابینځه ولاړ سي، بالکل اخر ته په ولو په ډبولو مسله په خوابدي مسله جوړه سي. ولې د تربیت نو چې هغه د امیر المؤمنین ته یو سړي یو زوی راوستلی ول، دغه زما زوی زما په کول نه کوي، زما زوی دا رقم نه، هغه ورته ویل چې دا د زوی او د پلار خو حقونه دي، د مور هم حق دی که نه دی، مثال د زوی هم حق سته که نسته پر مور و پلار، ول و حق سته، ول کوم حق دی، ول دا نوم دا پلان دا پلان، ول ده چې کومه مثال یو د ښه مور و پلار تر میاسه مور به داسې مور چې هغه تربیت ته د هلک وکړي، ول مور داسې مور ده چې هغه خپله په څه نه پوهېږي نو ماته به سره وښي. زموږ څخه خپله واګه کې تللې ده، خبرې د اولاد خوا نه دي را خرابې. زما ګرانو عزتمند ورونو، اولاد داسې دی لکه د یو ګل او مثال لکه یو نهال، نو هغه چې څنګه ته تړي، څنګه تا مخته کوي، څنګه چې مثال تا ته ګوري هغسې به بیا کېږي. نو زما ګرانو عزتمند ورونو، اصل مقصدي خبره مې درته کوله، هغه اصل خدای تعالی دې وکړي چې دا د فایدې وړ وګرځېږي، نه د نافرمانۍ، نه د بېغوري او د ازاري. مقصدي خبره دا ده چې کله اولاد را غټ سي نو بیا بجای د دې چې انسان هغه په زور او په وهلو او په ډبولو او په دې شي باندې را وګرځي، قسم درته په الله باندې خورم چې در دې 100 واره په دې باندې ښه راګرځي چې په جار او قربان او په ښه نامه غږ ورکول، د هغو خاطر ساتل، په یو مشوره په کول یې کول، مثال یو خبرې کې هغه ته مثال اختیار کول، سر ورسره خلاصول په مینه او په محبت او په الفت باندې. درته قسم اخلم چې په بدو ویناو، په ظلم، په زیاتۍ، په شکنځلو، په دې مثال په دې خبرو څونه راګرځي، در هغه 100,000 واره په دې ښه راګرځي په جار او په قربان. بیا د وهلو ټیم تیر سي نو خو ول خو ته ورکولی نه سي، چې ول ته ورلور هم کې نو بیا د هغه مثال بجای تاسو به نن فتنې دغه کړي هسې اثر نه کوي، بجای د خرابۍ پیدې خواته نه راځي. نو د دې په خاطر باندې ولی بالاخره دا خبره خراب سي، په اخر ټیم کې د سبب یې دای چې مور و پلار هم بدګماني ورته شروع سي او د اولاد د خوا څه هم مثال څه غلطي وي، څه چاړه تېروله که څه چی شوله، څنګه کیسه ده. زما ګرانو عزتمند ورونو، ما خو دومره ډېرې خبرې په دې باب وکړلې چې هغه موضوع ګسه د انسان څه فکرېږي. مقصد دا چې غلط فهمي باید په دې ځای کې ونه سي. در هر چا زوی د دې کوشش زیات کوي چې د مور پلار سره احسان وکړي، او در هر چا مور پلار په سر ډیر حق لري، خدا په زیرولو باندې نه کیږي، دا په دې باندې نه کیږي چې مثال مور پلار په اولاد پسې مشلي، یو ورځ بچانو سره مثال بند، یو ورځ د ښځې سره بند، یو ورځ زوی ته په بد نیت، یو ورځ پلان، یو ورځ بستان، همدا شی د دې کورو د خرابۍ سبب ګرځي. که په پوهېږي خو ډېره ښه ده، او که نه په پوهېږي خدای مې پوه کړي.